قطوباګار یم تمي معاف کړي ګناهونه تمي معاف کړي ګناهونه نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تیرو دو جمعوں کی میں دا شیطان متعلق بیان کرو اور دا شیطان دا سکیمونو نا دا بچ کے دو طریقے میں در تخولے دی جمعہ کے دا نفس متعلق بیان کو چے نفس شے دے او بیا دا نفس چے سڑی باندے کم گناہو نا کئی دا غینا با منگ پا کم طریقہ زان بچ کو رونو پا قرآن شریف کے نبی علیہ السلام مبارک پا حدیثو کے نفس پا مختلف معنو مستعمل لے نفس دا انسان دا بدن پا معنی مستعمل لے نفس دا روح پا معنی سرم مستعمل لے نفس دا ظل پا معنی سرم مستعمل لے اور تم نفس ویلے شوے دے روح تم نفس ویلے شوے دے دا انسان وجود تم نفس ویلے شوے دے خود چکم نفس دن یادوم اغا نفس تے چے سڑی گناہ طرف تا بلی او سڑی باندی گناہ کئی دا نفس دا شیطان جالا دا انسان دو دشمنان دی یو شیطان دے یو نفس دے دا شیطان بہارنی دشمن دے او دا نفس دا کورنی دشمن دے دوال دشمنان چی یو زیشنو پہ انسان ڈاکو چلے اسم دا قانون دے یو دا بار غلی یو دا کور غلی نو دا کور دا غل دا بار دی غل تلاری گدری خی چی دا مالک دی وقت کیو دوی او دا مال پا پلان کے المارے کے پروت تے او پا پلان کی طرف برازی او دا مال بوچتے نو دا کور دن نا غل دی کدینی که دا بار غل دیر لوی ڈاکوی و چی دا دن نا دا کور سازش و سرنی دی کار نشی کولی دا قانون دی کورنی سازش بخام خی دا بار غل دی با علا پتا ڈاکا غردئی دی با علا تا تا نقصان رسی چی دا سر دا کور دن نسڑی مرگی دا قانون دی اولا ٹاوی دا سی بی او که دا کور دن نغل دی او دا بار نو سر مدد نشتنو دام ناقص دی کار نشیستی کار بکل او باسی چی دا بحرانی غل ڈاکو دشمن او دا کور دا دن ڈاکو دشمن دا سر یوزیشی نو بیا نقصانات غلا ڈاکار سر بیا کیگی نو دا کور دن غل او دا ڈاکو دتا نفس وی لکیگی کم نفس امارہ بالسوء وتوئی اگا نفس چی سڑی تا گناہ خی اگا نفس چی سڑی گناہ تا ورمائل کئی دا اگا نفس تا یادو دا شیطان جالا دا شیطان دا انسان پا دی وجود ڈاکا غردائی پا مالی ڈاکا غردائی دا پا عزت ڈاکا غردائی دا پا عقیدہ ڈاکا غردائی دا پا عمل ڈاکا غردائی دا پا اخلاق ڈاکا غردائی نو دا ڈاکا چی دی غردائی دا تا دن سازشی ملاو دی چی اغتا نفس ہوئی دی راشی دا دی نفس نکاروالی او تا لار گودر خی نفس خود وجود دن نشے دی کنا چی پا دی طریقہ بدا سڑی بربادے نو دوارا سر یوزیشی نو یاد ایمان ڈاکاو چلی سڑی کافر و مرتد کی
یا د اخلاقو ډاکو چلی په سړي زینو کې او بدعملي پې وکړي، یا د مال ډاکو چلی سړي باندې حرام خوري وکړي او یا په حرامو کې مبتلا کړي، یا د اعمالو ډاکو چلی منځ ولا خراب کړي، روژه او حج ولا خراب کړي او یا پې ګناه کوي. دا د نفس د ننې دشمن او د شیطان جاله ده. د دې نفس لوی کار څه دی په وجود کې؟ د ده لوی مضبوط کار یو خدا دی چې دا سړي کې کبر، خودپسندي چې ورته وایي، حب جاه او مال چې ورته وایي، په سړي کې لوی پیدا کوي، ځان خوښي. تا ته به دا وایي چې ستا نه خو لوی سړی بل نشته. دا مړه څه شی دی یاره؟ زه خو زه لوی سړی یم، زه په پوه یم او زما عمره پوهه د بل چا نشته، زما عمره علم د بل چا نشته، زما عمره تجربه د بل چا نشته او زما نه ښه بل څوک نشته. لومبې کار یې دا دی. په قرآن شریف کې دې ته اشاره ده. دا ما چې کوم آیت ولوست، حضرت یوسف علیه السلام خو خدای پاک ډېر ښکلي پیدا کړي او بیا مصر ته لاړ او زلیخه پې عاشقه شوه. نو زلیخه چې عاشقه شوه د یوسف علیه السلام نه هغه د مینې او د محبت غوښتنې کولې، نو خبره خوره شوه چې د مصر د بادشاه ښځه په یو خپل غلام باندې عاشقه ده. نو د مصر ښځو پراپیګنډې جوړې کړې. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. او د بادشاه ښځه د خپل مرئی او د غلام نه مطالبه کوي او د مرئی او د غلام سره د مینې اظهار کوي. دا خو ډېره د مینه خو په دې ډېره غالبه ده، لطې کوشوې ده، دا په غلطۍ کې مبتلا ده. په کار دی چې د دې عشق د بادشاه سره وي، د بادشاه د زوی سره وي، نو د غلام او د نوکر سره مینه کوي. علما لیکي وی د دې مصر د ښځو په دې کې خپل غرض، غرض یې پکې ده چې دا زلیخه به تنګه شي او دا به د دې ملامتیا د وجې نه د یوسف علیه السلام چې ته په منډی کې خرڅ کړي چې راشه ځان ته خلاص کړم، نو د مصر دا ښځې به په بیه وایي ځان کې غرض وکړه د مونږ ګوتو له خدای چې ته راورسم. زلیخه هوښیاره وه، هغې ډوډۍ وکړه او په ډوډۍ کې مختلف قسم میوې کېښودې او هغه څیزونه یې کېښودل چې په چاړو په چاقو پرې کېږي. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واتت كل واحدة منهن سکینا. چړې یې ورکړې او ډوډۍ ولګېدله او یوسف علیه السلام پرې غلام دی. وقالت اخرج علیهن را دنش وروز شابه چې دې سینګ د هغه خپل ځای نه وربار شو او دې ښځو ولیده. فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې هغې وکتو دا انسان نشي کېدی، دا فرشته ده، په فرشتو کې هم ډېره د عزت فرشته معلومیږي. نو دا میوو په دی باندې هغوی هغه چړې چاکوان په ګوتو راښکل. زلیخه ډاډه شوه ذلکن الذي لمتنني فيه. تاسو دا د دې وجې زه ملامته کولم، ما خو ګوتې نه دي پرې کړې، تاسو لاسونه هم پرې کړل. قصه اوږده ده، زه هغه بنیادي ټکي له راځم. یوسف علیه السلام جیل ته لاړ. چې جیل ته دې څنګه ورسېده نو په جیل کې یو دوه کسانو هغوی خوبونه لیدلي او د یوسف علیه السلام وله تعبیر وویسته او د یو پکې داسې اسان غوندې تعبیر و. هغه دا و چې ته به خلاصېږې او دا بل به پانسي کېږي. نو دا چې کم باندې ګمان و چې ته به خلاصېږې هغه د بادشاه نوکر و. وی ته مهرباني وکړه چې کله بادشاه ته ورسېږې نو ما ورته لغوندې ور یاد کړه. ما یاد کړه چې یو غریب بې کسه بې څوکه په جیل کې پروت دی او څوک پرسان حال نشته، دقسې پروت دی. هغه هلک چې خلاص شو بادشاه ته ورسېد، د هغه نه خدای خبره یېره کړه. 7 کاله تې خبره یېره وه او دا تې ځکه یېره شوه چې یوسف علیه السلام پیغمبر دی. پیغمبر له په دنیاوي امورو کې او په هر امر کې الله ته رجوع پکار ده. ګناه نه ده کړې. ګورې پیغمبر د ګناه نه پاک دی، خو الله خفه شو چې ستا کار شو چې ده نه دې مطالبه کوله. زه وم که نه، زه خو تا وینم، ما سره هر څه معلوم دي که نه. 7 کاله د هغې غریب نه خوب یېرو. نو بادشاه یو خوب ولیده او ده ته یاد شو، تعبیر وباسئ، او دا خو زما یو اشنا دی، یو دوست دی، په جیل کې ما سره ملګری دی، یوسف یې نوم دی. دا تعبیر بل څوک نه شي دا به هم دی وباسي. نو هغه راغی او یوسف علیه السلام نه تعبیر معلوم کړ او بیا بادشاه له راغی. بادشاه باندې یوسف علیه السلام ډېر خاصر شو.
وی دا خو ډېر هوښیار او پوهه لږ دی، دا جیل کې پروت دی، دی راوباسئ ورچې دی فوراً رها کې او زما دربار ته یې راولئ. هغه نقطه مې دلته درو. نو چې کله هغه د جیل مشر راغی یوسف علیه السلام ته یې پروانه راوړه چې ستا د رهایۍ نن اډر وباسو او ته به نن آزاد شې، د جیل نه به وځې بري شوې او ځې به بادشاه ته د مصر او بادشاه دې غواړي هغه سره دی. نو یوسف علیه السلام څه وایي؟ وی زه خو د جیل نه نوځم. اوهو جیل هم څوک خوښوي؟ وی نه، وی لاول ته بادشاه ته ووایه چې زما معامله پاکه کړي. هسې مې وباسئ، زه ګناهګار یم نو چې پته ولګي خلکو ته، او که د مصر ښځې ګناهګارې وي چې هم خلکو ته پته ولګي. فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. دا ول معامله څه پاکه، داسې خو نه ده چې تاسو ما پرېږدئ. سبا به خلک وایي چې یوسف علیه السلام دا ګناه کړې ده، غلطۍ کړې دي او دې په ښځو باندې عیاذا بالله عاشقو. دا ول معامله پاکه کړې، که زه ګناهګار یم بیا ماله سزا مې راکړې، او که د مصر زه ګناهګار نه یم نو زه د مصر پته خو لګي که نه. دا خبره وکړه. نو دې پسې څه وایي؟ دې پسې یوسف علیه السلام وایي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. وی دا خبره که زه کومه نو دا د ځان بړایي نه وایم چې ګنې زه ډېر پاک یم او زه ډېر لوی سړی یم او ما کې څه عیب او څه نقصان نشته. ولې دا لویي او کبر نه کوم، دا د خپل نفس پاکي نه بیانوم، خپل ځان لوی نه حسابوم چې خلک وایي چې اوهو واقع یوسف علیه السلام خو ډېر پاک دامن، او خلک وایي چې یوسف علیه السلام کې صاحب نشته. نه، دا دې دپاره نه کومه. دې کې مې دا غرض دی چې د خدای پیغمبر یې، نو چې زما پته ولګي چې زما جامه پاکه ده خو پلیته. ځان لویوالی، د خپل ځان بړایي او تکبر او لویوالی مې غرض نه دی. غرض مې دا دی چې هغه پښتانه وایي چې دود کا دود او هغه پنجابیان وایي پانی کا پانی. پته ولګي چې اوبو کې پی شته او که نشته دی، او پیپ سوچه دی او که اوبه پکې شته، چې پته ولګي چې زما باندې دا الزام ټیک دی نو بیا ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت نشته، او که د الزام غلط دی نو ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت ته چې بیا خلکو ته دي. یوسف علیه السلام دا وایي وما ابرئ نفسي، خپل نفس چې دی دا زه نه پاکوم، دا نه یم چې زه ډېر پاک یم. ګوره پیغمبر دی، د پیغمبر نفس وي پاکه، پیغمبر د ګناه نه معصوم وي بالکل، لیکن بیا څه وایي وما ابرئ نفسي، زه د خپل نفس بړایي، د خپل نفس پاکوالی دا نه ښکاره کوم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس خو سړي ګناه ته بلي. نو چې کوم شی سړي باندې ګناه کوي نو ته به خلکو ته څه وایې چې دا ډېر پاک دی. اگر چې د پیغمبر نفس داسې نه دی، دا د خپل عاجزي کوي، خپل انکسار کوي، خو بیا هم وایي ان النفس لاماره بالسوء، نفس سړي ته ګناه ښیي، ګناه ته سړی مایل کوي. الا ما رحم ربي، مګر که پروردګار په انسان باندې رحم وکړي. رحم دوه دي، چې دا ګناه ورته معاف کړي چې دا نفس پرې کړې ده، او یا دا نفس ورته ټینګ کړي چې دا ګناه ترې ونه شي. ان ربي غفور رحیم. او که انسان د خامخا نفس یې خطا کړي نو بیا هغه خطایي به ورته څوک بخي؟ الله. هغه الله غفور هم دی او مزید رحم کوونکی ذات هم دی. نو نفس کې لوی یو کار دا کوي چې تا ته به ځان لوی حسابوي چې یم خو یې خو تی، ستا د سر په شانتې بل سر نشته دی، ستا د مضبوط قوم دی، ټوپک دی، مال دی، دولت دی، کارخانه ده، تا ته څوک رسېدی شي؟ لاول نفس سړي ته دا شی ورسي، کبر پکې پیدا کوي. او مثال یې واضح دی، ابو جهل دی، ابو جهل، عتبه دی او شیبه ده، دا د کبر د وجې نه لاړل تباه برباد شو، ګمراهان شو، دا نفس اثر و په دوی باندې لاړل، د جهنم خشاک شو. او حضرت ابوبکر صدیق هم د یو قوم لوی سردار و، حضرت عثمان رضی الله عنه هم د یو قوم لوی سردار و، لیکن هغوی د نفس په کبر کې مبتلا نشو. هغوی نفس ته ډغره ورکړه، نه موږ لوی خلک نشو، زمونږ کې لوی شخصیت محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، د هغه تابعداري به کوي. هغوی په نفس کې گیر شو او دوی د نفس نه بچ شو. نو د نفس لومبی کار دا دی چې تا کې به لویي پیدا کوي، کبر به پیدا کوي، د هغې نه به ځان په عاجزۍ بچ کوي. دا به وایي چې خدایه نه، زه لوی سړی نه یم، زه ډېر کمزور یم او زه ډېر عاجز یم، زه خپل اودس مات یم، ځای له نشم رسولی. زما په خېټه چې دړ راشي نو دونه چغې به ووایم چې دا ټول کلي به رانه په اور کې ولاړ وي، نو ما له څه کبر او لویي نه در پکار.
دا د لومبۍ حمله ده. دویمه حمله څه ده؟ د نفس. دویمه حمله دا ده چې په تا په حرامو کې مبتلا کوي، حرام د باندې خوري او ډېره در باندې خوري، بسیار خوري چې ورته وایي، ډېره در باندې خوري. سړي ته ډوډۍ خشته کي، د حرام ورته خشته کي، مزېداري کي ورته، د دې نه پسه ځان خلاصوي. اسانه خبره شوه، حرام به نه استعمالوي، یوه شوه. او ډېره به نه خوري، لږه به خوري. که حلاله دي بیا ډېره وخوړه د څه مقصد دپاره، نو فایده به درله درکړي. د هغې مثال به هم درله درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. داسې وخت و چې هغه وخت کې به عموما د کوره څوک نه راوتل، ځکه د غرمې ګرمي وي، ته ووینو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله مخې راغی. نبي علیه السلام یې تپوس وکړه ابوبکر دې وخت کې څه کوې؟ دا خو د خوب ټیم دی. نو ابوبکر صدیق د لوږې د وجې نه راووت، خوب چې اوږې و نو خوب وله نه ورته. خو نبي علیه السلام مبارک دی هغه اصلي وجه ذکر نه کړه، بله وجه یې ذکر کړه. دوه وجې به یې ممکن ده نه. وی صاحب دې له بار راووتمه چې د به خپل پیغمبر ووینم او دې مخ ته به وله وګورم. اوږې مو خوب نه ورځي، دا به هم نیت و. دې کې چې لږ مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی. عمره څنګه راووتې؟ نو ده کې لږ یو پټې جذباتیت و. وی صاحب اوږې م خوب نه راځي، وګوره په دې خېټه باندې مې ځان له کاڼې تړلی، ما له خوب نه راځي. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل انا اجد بعد ذلك، وی ما ته هم لږه غوندې لوږه لګېدلې. د دریو څلورو ورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نار دی. وی دې چې ځو راځئ، یو صحابي دی په ترمذي شریف کې حدیث دی، ابوالهیثم نوم دی رضی الله عنه. د هغه باغ ته لاړ. نو باغونه به دوه قسمه و، یو به دا و چې د هغې نه به دیوال ته و، د باغ نه به یې دیوال ته وکړه او ځان له به پکې دننه کوټه جوړه کړې وه، جونګړه ښځه به هم پکې اوسېدل او سړی به پکې اوسېدل. او بعضې باغونه به دا و چې هغې کې به دیوال ته و نه، څوک به پکې اوسېدل نه. نو په دې باغ کې دا صحابي اوسېده ابوالهیثم رضی الله عنه. چې نبي علیه السلام ورننوت، تپوس یې وکړه د بیبي نه مې ملګری دی څه شو؟ ویې صاحب هغه تللی دی، اوبه راوړې، خوږې اوبه راوړې. دې کې دا صحابي راغی، مشک یې پشاو، په هغې کې خوږې اوبه راوړلې. چې بس نبي علیه السلام یې ولید مشک یې کېښود او راغی حضور پاک ته ورته رغاړول، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړول او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړول او مور پلار یې ته قربانول چې صاحب زما مور او پلار ستاسو نه قربان. بویه تلله او په باغ کې د یو اونې د سوري لاندې ورته بستره مستې برابر کړله، څادر، او حضور پاک مبارک او د صحابې په هغې باندې کېنه او لار د کجورو نه یو خشته غونچه کې را پرېږ او راویړه او د نبی علیه السلام مبارک مخې ته کېښود. حضور پاک ورته فرمایي یاره وایي دا غونچک دې ولې را پرېږده؟ وایي د دې نه به دې پخې کجورې را شکولې وي او څو مونږ به خوړلی. وایي نه صاحب دا غونچک مې دې له را پرېږده چې تاسو پکې ځان له پخپله کجورې وشوکوئ. دې کې پخې هم شته او دې کې نیم پخته هم شته چې نیمه پخه او نیمه کچه ده او دې کې مختلف قسم کجورې دي، ځان له پکې خپله خوښې کړي او چاړه یې را واخېسته. نبي علیه السلام پوه شو چې دې خو اوس ذبحه کوي، څاروی لالی. نو حضور پاک ورته آواز ورکړ، وی ته خو څاروی الالی، خو پام کوه چې ګورې دا پی والا ګډه چیلی ذبحه نه کړي چې پی ورکوي، فایده پکې د بل بچی دی ابه ضایع شي. وی ښه صاحب. نو دې لاړو نبي علیه السلام مبارک له یو څاروی لال یا ګډونې یا چیلوکي د هغې لال کړ او بیا هغه غوښه پخه کړه او نبي علیه السلام مبارک ته یې راوړله او مخې ته یې ورته کېښوده. نو حضور پاک او د هغه دواړو صحابه هغه غوښه خوړه. ډوډۍ ورسره نشته ښه، صرف غوښه ده او غوښه په څه کې پخه ده؟ ساده سپینه غوښه پخ شوې ده، نه پکې مسالې شته او نه پکې غوړي شته او نه ورسره چټنیانې شته او نه ورسره کیرونه شته او نه ورسره الواګانې شته او نه ورسره روجې شته، ډوډۍ ورسره نشته. چې غوښه یې لږه وخوړه، نبي علیه السلام مبارک سملاس پوده شو او بیا وڅکلې هغه یخې اوبه مزېدار. د خوبه چې را پاڅېد لږه غوښه باقي پاتې وه، هغه یې هم راوړه او دوی ته یې کېښوده. حضور پاک هغه یخه غوښه هم لږه وخوړله. نو څه فرمایي؟ الله اکبر. خپلو ملګرو ته وایي وی دا هغه نعمت دی چې مونږ له خدای راکړه، وی د قیامت په ورځ به الله د دې نعمت مونږ نه تپوس کوي. د انسان عقل کار نه کوي چې دا خو 3 ورځې 4 ورځې نارو او نعمت میلاو شو، 3 4 ورځې لوږه ده او په خېټه کاڼې تړلی شوي
او دا زمونږ د خپل نعمتونو ته اوس ګورو که نه. حضور پاک مبارک فرمایي وی هذا من النعیم، دا هغه نعمتونه دي چې تاسو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ د دی. او وجه م وایي وی سوری یخ دی، اوبه یخې دي، او ډوډۍ خوراکه مو خوړه. اوس ګوره هغه سوري ته ګوره، زمونږ سوري ته ګوره، مونږ ایر کنډیشنو ته پراته یو او پکو ته پراته یو. او هغه اوبو ته ګوره، هغه د فرج او د واورې یخې نه وې، او د فرج او د واورې یخې اوبه او جوسونه لا بیلس کې، او صاحبه دا نور شربتونه دا پکې پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی، هغه لا بیلس کې. او هغه سپوره غوښه ده. اوس په غوښه څومره نخرې کوي خلک، او په مختلفو طریقو یې پخوي، او دا ورسره روجي دی او دا ورسره ډوډۍ ده، او دا ورسره ترکارۍ دی، دا ورسره سرکي دی، او دا فلان کې شی او دا فلان کې شی دی. چې حضور پاک هغه درې نعمت یادوي، د پکي هوا نه، د پکي یخ سوري د اے سی نه، وایي دا من النعیم الذي، هغه نعمت دی چې تاسو نه به تپوس کېږي د یوم القیامت، د قیامت پر ورځ. ظل بارد یخ سوري، ماء بارد یخ اوبه دي، او آلات حلال طعام د له خدای پاک درکړي. زمونږ د نعمتونو ته وګوره، مونږ له خدای څونه نعمتونه راکړل، رښتیا وایه څومره نعمتونه دي. ډوډۍ ته ګوره، اوبو ته دې ګوره، شربتونو ته دې ګوره، جامو لباس ته دې ګوره، کور او مکان ته دې ګوره، او بسترو ته دې ګوره، او فومونو ته او کټونو ته او سوپا سیټونو ته دې ګوره. څومره نعمتونه خدای پاک راغلل. نو چې حضور پاک دا هغه نعمتونو ذکر کوي چې تپوس به کېږي د دې به څه حالت وي. ډوډۍ به څه وه؟ د اوربشو به وه. ما د اوربشو ډوډۍ داسې یو ځل نیمه لږه غوندې خوړلې ده، زیاته مې نه ده استعمال کړې. مشرانو نه تپوس وکړې چې سړی د اوربشو ډوډۍ خو یخه ده، په دې خېټه کې دی، ته به یې ګنې چړی او چاکوان نه له په دا خېټه کې څوک منډي. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ تاسو خوړلې ده؟ داسې ډوډۍ به څه وه؟ د اوربشو به وه. بیا هم زمونږ خلک چې د اوربشو ډوډۍ به یې پخوله، نو چڼ به یې کړه، نو هغه به ترې ووتل، هغه بوس موس او هغه لشې. او د نبي علیه السلام په زمانه کې چڼ او غلبیل نو. نو صحابه تپوس کوي وی اوربشو سره به م څه کوله؟ هغې کې خو لشې وي، هغه غشي پکې وي، وی پوکې به م وله ورکړه، پوکي سره به ترې سوال وتل، باقي به م لانده کړل. دا نعمتونه او زمونږ نعمت، دا شیطاني اثر دی په مونږ باندې. مونږ دا نعمتونه مونږ ته واړه ښکاري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی کره لاړ، هغه والا ډوډۍ راوویسته، غوښه یې والا پخ کړې وه، پکې د زیتون تیل اچولي. وی بچې اسراف دې کړی. بابا ولې؟ وی دوه ترکارۍ دې یو ځای کړې دي. وی دا غوښه به موس خوړلې وه، او دې تیلو سره به م بېګاله ډوډۍ خوړلې وه، یا دې تیلو سره به م چوپک چوکه کړې وه، او دا غوښه به م بېګا خوړلې وه. نو تیلو کې غوښه پخ کړې ده د زیتون، او هغې ته اسراف وایي. وی بچې زیاتې دې کړې دي. وایه که نه اوس مونږ په غوښه کې څومره څیزونه او څومره خوراکونه خدای را کړي، او قسم قسم. یو میلمه یو ځای کې خو یو سړی میلمه شي، او هسې تیل خو دې وله راوباسي چې د دې سره ډوډۍ چوکه که. رجوله دا خلک لاړ شي، هغې غریب پې تبی شوي وي، میخه یې لاله کړي، غویه لال کړي، او روجې وله کتلې او بټیارې راوستي، او بلا پیسې پې لګولي، او دې ته چې ته معمولي غوندې داسې غوری بېکاره غوندې رسېدلي، نو چې ټوخ کوي وي خدای دې تباه او برباد کړي، چې میلمه یې نه شو راغوښتې، پاللی نه شو، نو سلی رابله. داسې ده که نه؟ چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي، چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي، او کنځل ورپسې کوي. داسې ده که نه؟ دا زمونږ ژوند دی. د خدای د نعمت ناقدري مونږ وکړه. دا شیطاني، دا د نفس اثر دی. د نفس سړی په دې مجبوروي، چا به ډېره وخوره، چا به چې درې ترکاره یو ځای کې وخورئ، او دا ګورې د صحت دپاره بې نقصان او تاوان. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه دی، او د هغه یو شاګرد دی حضرت امام احمد ابن حنبل. دا ډېر لوی خلک تېر شوي دي، ډېر لوی خلک. نو احمد ابن حنبل خو ډېر پاک سړی و، ډېر نیک سړی و، د هغه د تقوا د پرهېزګارۍ واقعات ډېر زیات، ډېر لوی کتابونه پرې لیکلي شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه هم ډېر لوی سړی. امام احمد ابن حنبل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د 6 لکو احادیثو حافظ دی. 6 لکه حدیث ورته یاد دی. قرآن شریف چې دی 6.5 آیتونه دي. یو حدیث ته یو آیت نه لوی دی. ګورئ بعضې آیتونه واړه دي، بعضې احادیث ډېر غټ غټ دي. حساب یې لګوه چې څونه د قرآن شریفونو جلدونه دې جوړېږي. امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل یو قافله راتله، دی په مصر کې پاتې کېده. نو احمد ابن حنبل په یمن کې و، نو هغې له یو خط ورکړه، وایي دا به زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل، دا خط به هغه له ورکړې.
قافله چې راغله احمد ابن حنبل له خط ورکړ، نو په هغې کې ورته د استاد لیکي چې شاګرده ډېره موده شوه زما ستا ملاقات ته نه شي، زما شوق کېږي چې د ستا ملاقات وکړم، نو ما ته یو ورځ وښایه چې ته په کوم ورځ باندې وزګار یې چې د ستا ملاقات ته درشم. د استاد ورته وایي. نو چې ده ته خط ورسېد دی خو پوه شو، بس د وی داسې کار دی چې خو واقعي په کار خو ماله دي چې زه د خپل استاد ملاقات وکړم. نو قافله چې واپس ته ناغلی خط ورکړ، ای په پلان کې تاریخ به زه مصر ته درځم او د خپل شافعي صاحب د استاد ملاقات وکړم. دا خط ورغلی امام شافعي صاحب ته خط میلاو شو. چې څنګه ورته خط میلاو شو شافعي صاحب ته، نو اقا ورځ باندې امام شافعي رحمت الله علیه خپل ټول شاګردان د درس چوټي کړل. وی زما یو شاګرد دی ډېر لوی سړی دی او ډېر پاکستان دی، د هغه ملاقات به کوو، استقبال به یې کوو، استقبال بار ټول طالبان او دا نیک سړی چې راځي د خلکو په زړه کې د هغه قدر وي، نو خلک ول استقبال لوځي. نو د مصر چې کوم نیکان خلک و صالحانو، دا نیکان او صالحان ټول لاړل استقبال لوتل. امام شافعي ووت، لوی فقها تر دې حده پورې چې تاریخ لیکي چې بادشاه تپوسو کوي دا جلسه جلوس ته څه دی، وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل هغه را روان دی، د هغه استقبال له دا خلک اوته دی. وی بادشاه بنفسي نفسي په خپل استقبال ته ووت. بادشاه وی زموږ وزیران او مشیران د دنیا استقبالیه ده چې قافله را رسېدله، په قافله کې احمد ابن حنبل راغی. یو وی صاحب زما به میلمی، بل وی زما به میلمی، بادشاه وی صاحب د احمد ابن حنبل به زما میلمی، امام شافعي صاحب وی نه به زما میلمی. شافعي صاحب ډېر مهمان نواز سړی و، میلمه دوست، ګیتارو کار به کوم دی به زما میلمی. د شپې والا ډوډۍ خلک هم خوشحاله دی، نو میلمه سره خلک دا بعضې قربانم کېنئ. نو بادشاه هم راغوښته، وزیران هم راغوښتل او د علاقې عالمان هم راغوښتل او درستخانو لګېد. یو طرف ته احمد ابن حنبل ناست دی او دا ماشومان جینکې دا پوټینې پوټینې د امام شافعي صاحب دا لوڼه او نوسې دا لګیا دي. دا ماشومان سره کوزه په لاس کې ده او چا سره جام په لاس کې دی. ډوډۍ شروع شو. عموما که ستاسو خیالي چې میلمه راغلي که نه او دا میلمه ډوډۍ خوري، نو زمونږ دا خلک د میلمه وړی شماري. خلک د میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د کم شیخ وخت دی او څنګه خوراک کوي او څنګه خوراک نه کوي، او چې کم شی ورته کمې چې ولا راوړم، نو د خلکو امام احمد ابن حنبل ته نیغ نیغ کتل. هغه اوس سر ښکته کړی دی او لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی او خلکو بس کړی او دی لګیا دی ډوډۍ ډېره وخوړه. تاریخ لیکي چې کله د ډوډۍ خلاصه شو، امام شافعي صاحب د خپل کور کې او بیټک کې کېناو او دې کور ته ننوت، نو هغه ماشومان یې لوڼه ترې راته شي. وی بابا، وی هغه احمد ابن حنبل پکې کم یو؟ وی بچې دا ما ته چې مخامخ ناست و دو. وی بابا دا ډېر نیک سړی دی، ستا شاګرد و بچې ډېر نیک سړی دی. وی دا هغه تقوادار او هغه پاک سړی دی چې تا مونږ ته صفتونه کول او لوی استقبال دې وله وکړو. او که نه بچې دا د حدیثو امام دی او دا د حدیثو حافظ دی او ډېر تقوادار او پاک دامن دی. وی ښه دا ډوډۍ څوک دومره ډېره خوري لکه راځه چې وخوړه. دا نیک سړی دومره ډوډۍ خوري او دا پاک دامن سړی دومره ډوډۍ خوري، دغه ډېره ډوډۍ چې ستا مخکې وخوړه دا هغه احمد ابن حنبل دی. امام شافعي صاحب پوه شو. وی بچې بلکل ما محسوسه کړه، الونو ته وایي خو زه څوک میلمه دی کوس ورته یم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. نو میلمه ته څوک داسې ویلی شي؟ وایي چې راغوښتم دی ولې چې اوس په ډوډۍ مې تنګ یې. ګوره وروڼو، یو خو د سنتو زمانه ده د حضور پاک مبارک. خیر القرون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کومو زمانو صفت کړی دی، خیر القرون قرنی، زما بهترینه پیړۍ زما پیړۍ ده د صحابو. ثم الذین یلونهم، بیا هغه خلک چې صحابو پسې نږدې دي چې تابعین دي. ثم الذین یلونهم، بیا هغه خلک چې هغه د تابعینو پسې نږدې دي چې تبع تابعین دي. امام شافعي رحمت الله علیه تبع تابعی دی، امام احمد ابن حنبل تبع تابعی دی. دا هغه خلک دي چې تابعین یې لیدلي وي په حالت د اسلام کې او په اسلام کې مړه هم وي. او تابعی هغه چاته وي چې صحابي یې لیدلي وي او په حالت د اسلام کې لیدلي وي او په اسلام باندې مړه هم وي. د پاکې زمانې خلک د سنتو خلک دی، نو ماشومان هم په سنتو باندې پوهېږي. راغلی دی دا نفس کار دا دی چې په سړي ډوډۍ ډېره خوري، نو څو نقصانه پیدا کوي چې ډېره ډوډۍ سړی وخوري. خبره یو نقصان خدا پیدا کوي چې سړی بیمار شي، ډېره ډوډۍ چې خوري سړی ناجوړه کېږي
او دویم نقصان یې څه دی؟ دویم دا دی چې صفرا پیدا شي، سړی د خوب بیا ډېر زیات ورځي. ته نه ګورې چې دا سړی د ماسخوتن مانځله جومات ته راشي او ډوډۍ مخکې خوړلي په دا پور رغړي را رغړي دی، یو سل نه بل سل ته او د بل سل نه بل سل، او دا غټ غټه ګرمي کوي، ډرقار وباسي ډرقار. نا ولې یو صحابي اګرامي وکړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې حضور پاک ورته غصه شو، وی دا اګرامي دي زموږ نه خوا که من که دا اګرامي دی داسې کې. نو دا غټ غټ اګرامي څوک کوي؟ دا چې څوک بسیار خور دی، شکرې تمام دی، شکرې تمام، ډوډۍ ډېره خوري. تا ته نه یم بشیر جان، ته ګورې لږه خورې، تا نه یادو از نه ته راته غوسه نه شي چې ډوډۍ ډېره خوري. یو پکې دا د نفس سړی په دې مجبوری، بیا سړي له خوب ورځي نو مونځ هم پاتې شي. او که مانځه ته ولاړه وي نو په مانځه کې هم ټالی وایي، هلته خوب پې غالب دی. او د شپې چې وده شي نو سار پاسېدی هم نه شي، ډوډۍ ډېره خوړې ده. نو ګوره نفس ته څونه ډغرې در کړه. یو یې د له وجود کې نقصان. ګوره کلو وشربو ولا تصرفو، داسې دی که نه قاري صاحب؟ نو طالبان معنی سره کلو خوراک کوئ او اوبس کې مشروبات جوس شربت ټولو ته شامل دی، ولا تصرفو اسراف مه کوئ. نو طالبان دلته تپوس کوي چې دې سره د اسراف څه تعلق دی؟ دلته د اسراف ضرورت څه دی؟ د اسراف ضرورت دا دی چې کمه خوره ډېره مه خوره، لږه وخوره. او د اسراف دا معنی چې اوبه اوس کا، شربت اوس کا، خو کم اوس کا، ډېر مس کا. صحت بدیم خی، دین بدیم خی. خوب بدله کم درځي، کم عبادت بم کې او صحت بدیم خی. نو خو د سنتو زمانه وه، د امام شافعي صاحب ته هغه ماشومانو نوسو الونو او بچو پیغور ورکا، وی دا غ زبرګ دی، داسې ډوډۍ څوک خوري؟ زبرګان داسې ډوډۍ خوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خېټه درې ځایه کې په یو ځای کې اوبه ور واچوئ، د یو حصه کې، په بل حصه کې ډوډۍ ور واچوئ، او یو سره د هوا دپاره پرېږدئ که نه، چې دا هوا پکې چلېږي، د هغې دپاره یې پرېږدئ. نو مونږ پکې د هوا خو څه کوي چې د اوبو ځای هم پرې نه دو، دونه اوبو نو بیا ډرقار یې ګرمي وي. د هوا ځای څه کوي چې د اوبو ځای هم پکې پرې نه دو، دومره ډېر خوراک وکړو. دا د صحت دپاره هم نقصان او د دین دپاره هم نقصان دی. دا ښه شی نه دی. لږ خوراک به کوې، لږ بار بار. اوس هم ډاکټران وایي وی خوراک بار بار وکړه، یو ځل نه، بیا وکړه بیا وکړه بیا وکړه، خو لږ لږ خوراک کوه، ډېر خوراک مه کوه. ما یو ډاکټر صاحب له زما مخکې یو ډاکټر صاحب له تللی، نو هغه یو مریض کته، زما نه مخکې یو مریض کته. هغه مریض ته وایي څه وخورم څه نه خورم؟ وایي هر څه خوره. نه ورته بیا وایي هر څه خورم جي، وایي هر څه خوره، خو دا په دې پوزې ورته ګوته کېږدو، یا دې ردې مه خوره، داسې یې کړې ورته. وایي ردې مه خوره، وایي لږ لږ خوره. وایي دروازې 20 ځله خوره، خو لږ لږ خوره. ما یې ګوره چې څنګه الله وایي او د الله رسول وایي. ډاکټرانو ته هم پته ده چې د الله او د الله د رسول په وینا کې ډېر بې خیر او برکت. امام شافعي صاحب امام احمد ابن حنبل ته یو کوټه ځان لکړه، او ماشومانو بچو ته یې ویې لوټه ورته د اوبو کېږدئ، د یو پېشمني پاسي تهجد به کوي او دس به کوي، لوټه یې ورته کېښوده. سهار چې کله مانځه تلل، ځان سره احمد ابن حنبل واخېست او جومات ته لاړل. او ماشومان یې ورغلې چې هغه بستره راغونډه کړي. چې څنګه ورغلې بستره یې راغونډوله، چې ویې کتل لوټه هماغسې کوزه ډکه پرته ده. شافعي صاحب چې کور ته راغی، الونه ورته وایي بابا ناشنا امام دې راوستی دی، ناشنا زبرګ دې راوستی دی. ولې بچې بیا څه شو؟ ټوله شپه بېګا خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. ګوره د پیغمبر علیه السلام ته نږدې زمانه ده، نو چې کم میلمه هم تهجد نه کوي نو بد پې لګي چې دا ولې تهجد دی نه کوي. وی بچې تاسو ته څه پته ولګېده چې تهجد یې نه دی کړی؟ وی کومه کوزه چې ورته مونږ ماسخوتن ښودې وه هغه هغسې ډکه پرته وه. نو که ده تهجد کول نو ده به اودس نه کو، د خو د شپې خوب کړی، ستړی راغلی، بلا سفر یې کړی دی، نو ده به خامخا اودس کو، اودس یې نه دی کړی، کوزه هماغسې ډکه پرته وه. بس شافعي صاحب پوه شو، احمد ابن حنبل له ورغی، وی شاګرده ما او ستا خو ډېر ښکلی وخت یو ځای تېر شوی دی، ته خو داسې نه وې، دا اوس چې څنګه ما خو ته به نور هم پرهېزګاره شوې، دا حالت دې د کله نه بدل شوی دی. ستا د وجې نه خو ما ته هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه. ولې صاحب
یو خو د بیګا ډوډۍ ډېره زه در باندې خوشحاله یم چې څومره ډېره دې خوړلې وه ښه دې کړې دي خو د سنتو خلاف دې کړی زر زر دې وخوړه او ډېره دې وخوړه دا ولې د حضور پاک د سنتو خلاف او بل بیګار او دست نه دې کړی لوټه همغسې پرته وه تهجد دې نه دې کړی ما ته خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړي رونه او ته څه وایي احمد ابن حنبل وی استاد جي زما خبره ووره زر به ګورې فیصله نه کې زما خبره ووره نو د هغې نه پس بیا فیصله کوه وی وایه وی زه چې بیګا ستا دې ډوډۍ ته کېناستو او ما دې ډوډۍ ته وکتل نو قسم په خدای چې دومره حلاله ډوډۍ ما چرته نه وه لیدلې ما په دې خپلو سترګو لیدل چې ستا په هغه ډوډۍ د الله د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازلېدل ما لیدل په دې سترګو د کشف خاوند ته دا پته لګي برکتونه دي او رحمتونه یې د پاسه پې نازلېږي وایي ما وی چې راشه احمد ابن حنبل چې څومره خوړی شي وخوره حلاله ډوډۍ ده داسې به یا بیا میلاویږي او یا به نه میلاویږي او د حلالې ډوډۍ برکتونه دي دې کې به خدای ماله ډېر لوی خیر او برکت راکړي وایي په دې وجه ما ډوډۍ ډېره خوړلې ده او وایي په اړه کې مې دا فیصله کړې ده چې اوس مې ډېره وخوړه حلاله ده خورم یې چې ماله فایده راکړي او برکت پیدا کړي په اړه کې مې دا فیصله ده چې د دې په عوض کې به اووه روجې نیسم اوس اووه روجې به وی ځکه مې ډوډۍ ډېره وخوړه او وی صاحب ستا دغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفتونه پیدا کړل یو د علم والا صفت یو د عمل والا صفت د علم صفت څه دی وی بیګا د شپې چې زه کټ کې سملاستم نو ما له خوب نه راته نو ما د الله د یو آیت د قرآن شریف نه په سوونو مسلې راوویستې او د پیغمبر علیه السلام مبارک د یو حدیث ته مې په سوونو مسلې راوویستې هغې کې مې لګیا او سوچ کوم د دې آیت نه دا مسله معلومیږي د دې نه د امام کار دقه دی مسلې راوباسي د حدیث او د قرآن نه نو وی صاحب ټوله شپه په سوونو مسلې مې د قرآن او حدیث نه ایستلي دا ستا د دې حلالې ډوډۍ برکت دی او وی صاحب خوب مې نه دی کړی د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی ځکه مې ستا کوزې او لوټې له ګوتې نه دی ورغلی الحمدلله چې زما شاګرد امام شافعي صاحب وایي خدای پاک داسې پیدا کړی نو خبره مې څه وکړه نفس سړی په دې مجبورۍ کې ډېره وخوره چې ناجوړ هم شي او عبادت هم نه پاتې شي نو ته به د نفس مقابله کې اوس ګوره د بچو طریقې دا ده ډېره به نه خورې لږه به خورې لږ زور ورکړه دې نفس دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا مې خوښه ده چې یو ورځ ډوډۍ وي او بله ورځ نه مونږ ولې داسې نه شو کېدی دا مې خوښه ده چې یو ورځ وي یو ورځ نه چې کله وي چې د الله شکریه ادا کړم او چې کله نه چې خپل رب ته فریاد وکړم د نفس مقابله به په دې کې نفس وایي خوره او ته وایې نه باس ځان له یو حد مقرر کړه چې نیمه ډوډۍ به خورم یا دوه خورې نو یوه به خورم یا دونه کم شی به خورم چې هغې ته ورسې نفس وایي خوره هغې راته نور مزین کې او خشتی کې بس په نفس باندې خپه کېده وی نه که دې نه زیاته خورم خو بیا به خوب راځي عبادت به رانه پاتې تلاوت به رانه پاتې درس او کتاب او مطالعه به رانه پاتې بس نور نه خورم دا به ورسره مقابله کوي او نفس ته دا حرام خشته کې مزینې کې درته په حرام کې فایده نشته فایده په حلالو کې ده وی نه خورم دا حرام نفس ته جواري کوه شابه ګټه خدای خفه شي پروا نشته ګوره د شیطان جاله ده که نفس ته وایي دا پیسه پیدا کوه که په حرام یو که په حلالي پاره طریقه چې پیسه پیدا کوه حرام هم ګټه حرامه کې خیر نشته برکت په چا کې دی په حلاله ډوډۍ کې دی د نفس نه په دې ځان بچ کړي ډوډۍ به کمه خورې او حلاله به خورې حرامه به نه خورې یوې دا ده بل نفس تا ته څه وایي بل نفس دی صدقې نه منې کوي خیرات به نه کوي ته ته پیسې ورکې دا پیسې راته خوښوي ګوره د ټول کار تزیین دی یو شی ډولې کول دا خپل نفس تا ته ډولې کړي چې ته ستا په شان بل څوک نشته دا ستا دا مال تا ته ډولې کړي چې ګورې پام کوه دا څه کوې که دا خیرات دې ورکړه دا په خپلو بچو ولې نه لګې دا مال به دې کم شي غریب به شې دا خبرې درته کوي حالانکې د نفس مقابله به اوس کوو څنګه به کوو دوه مثالې دله درکوم یو مثال یې د دواړو جهانو مبارک سردار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی هغه د اوریه نه یو اواز واورېده اوریه راله او ګلس ګلس جوړ شو او یو اواز ته شو اسقي حدیقه فلان اے اوریه د فلان کی سړی باغ سیراب کا
لږه غوندې وریځ وه. وی ما ورته کتل هغه وریځ لاړه او مخامخ یو غر و په هغې باندې وپړقېدله، باران تېر شو. وی زه ولاړ یم، وی هغه د باران اوبه په هغه لښتي کې اوچ لښتې و هغې کې را روانې دي، لښتې ډک شو. وی ما ودرېږه اوس معلومات کوم چې د اوبه کم خوا دي. هغه اوبه روانې په یو باغ ورننوتې، زم هغه باغ ته ورغلم. په هغه باغ کې یو سړی دی، بیلچې ورسره ده، تیار ولاړ دی، هغه په هغه بیلچې باندې هغه اوبه خور کوي، هغه باغ یې اوبه کړه. ما یې تپوس ته وکړه لکه ستا څه نوم دی؟ وی هغه نوم یې راته واخېست چې کوم ما د هغه وریځې نه اورېدلی. او دا خدای پاک دا باران ده دپاره وکړه، خالص ته د یو سړي دپاره یې وریځ پیدا کړه، هغې نه باران وکړه او هغه باران یې په داسې ځای وکړه چې هغه اوبه هم په دقه لښتي کې راغلې چې د ده دا پټۍ پسې رب شي. ستا نوم خو ما د وریځې نه واورېد، ته په دې باغ کې څه کوې؟ ګوره وی هغه راته وې چې دا باغ نه که به میوه حاصله شي 3 ځایه کوم، یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم، او یوه حصه په خپلو بچو او رشته دارانو باندې خورم. ګوره صدقه پکې ورکوي که نه؟ مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ مال کم شو، بلا پیسې رانه لاړې. او الله قرآن کې یربي الصدقات یمحق الله الربا ویربي الصدقات. د سود پیسه چې څوک سود کوي دا هم د نفس په وجه کوي، دا خدای پاک تباه کوي. او سود خور چېرته کامیاب نه دی، اخره کې د هر څه نه خلاص شي. او صدقه خدای پاک زیاتوي. او دا دی ګوره خدای د ده دپاره سپیشل وریځ راوسته، اوبې ترې راتوې کړو، د باغچې پې اوبه کړه. دا یو مثال شو. دویم مثال قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی، وی په دیوبند کې یو شاجي صاحب و عبدالله نوم یې ګیا به خرڅوله، شاجي صاحب به ګیا خرڅوله، خو ډېر زیات ایماندارو، دومره ایماندارو چې د ده د ګیا پڼ به دار چا نه غټو او پیسې به مناسب وي. نو چې د ګیا پڼ به یې راوړه نو ټولو خلکو به منډې والي، یو وي دا مال راکبل وي، مال ریټ به معلوم و. نو د ده قانون به دا و چې چا به په ګیا لومبې لاس کېښود ګیا به د هغه وه. نو ده به دا چل کو چې دا ګیا به یې کله خرڅه کړه نو ده به په کال کې یو ځل د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله. ابه څوک و هغه د دارالعلوم دیوبند استادان؟ الله اکبر. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه غوندې خلک، او حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه غوندې خلک. دې خلکو له مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه داسې غوندې خلکو له به یې ډوډۍ کوله. نو مولانا یعقوب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی دی. وی هغه وی چې مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې کله به د ډوډۍ راځي، حالانکه هغې کې به څه خاص شی نه و، څه غوښه او څه ترکاري معمولي غوندې خورا به و پکې. یو کال وی دا ولې به م کال انتظار کوو؟ وی قسم دی چې هغه ډوډۍ به مونږ د شاجي صاحب وخوړه نو 40 ورځو پورې مونږ په خپل نفس کې رڼا محسوسوله، برکت به محسوسوله. او شاجي صاحب به په دې پیسو څه کول؟ هغه به دا پیسې 3 ځایه کړې، نو یو ځای به یې کېښودلې، نو کال کې به ترې لږې جوړې شوې، نو دارالعلوم دیوبند په استادانو به یې په ډوډۍ ولګولې، یو ځای به یې په خپلو په بچو خوړلې، او یو ځای به یې په مسکینانو فقیرانو او رشته دارانو باندې خرڅ کول. د ګیا پیسې سي. یو ځل پنډې راوړی، یو دغه راغی، تانهدار راغی، په ګیا یې لاس کېښود، وي دا مونږ کره یوسه، هغه پیسې ور نه کړې. نو د یو ویړه نو چې تانهدار صاحب مازدیګر ماښام کور ته لاړ، بیبي ورته ویل دا څنګه ګیا دې راوړې وه؟ هغه سوه ګیا نه خوري، هسې پرته ده ورته مچولې ده او نه خوري. هغه شاجي صاحب پسې سپی ولېږه چې ته راشه، چې رایې غوښته، وی دا دې څنګه ګیا راوړې ده؟ زما اس خو یې نه خوري. وی کم دی؟ وی هغه دی. وی صاحب پیسې دې نه دي راکړې، ته پیسې راکړه چې اوس یې خوري که نه خوري؟ وی څونه پیسې کې؟ وی دومره پیسې وله ورکړې. چې پیسې ورکړې شاجي صاحب ورننوته او اسې په دې شوټه پوی بچې خوره خوره مونږ ته خپلې پیسې میلو شوې. او چې دا خبره وکړه نو اس ګیا شروع کړه. دا ګوره رونو صدقه کې ډېر لوی خیر او برکت. الله وی ورکوه صدقه، د الله رسول وی صدقه ورکوه. په مال کې به د برکت پیدا کېږي، زیاتېږي به. مال سره به د مینه کمیږي او د نفس مقابله به کې. نفس وی مه ورکوه، ته ورکوه، د نفس مقابله به کې. نو نفس په سړي کې څه چل کوي؟ دا د شیطان جال، شیطان ته لارې ګودرې ښیي. صدقه مه ورکوه، مونځ مه کوه، حرام خوره، ډوډۍ ډېره وخوره چې عبادت ته نه پاتې شي، او کبر او خودپسندي در کې پیدا کوي چې ته خو ګورې ډېر لوی سړی
او ستا نه لوی سړی بل څوک نشته، دا نور خلک څه بیکاره خلک دی، د دې نفس مقابله وکړي. ته وایي صدقه مو ورکوې، ستا پلار په مخکې مو ورکوم، ته څه شي ودرېږه ورکوم. او درته وایي ډوډۍ ډېره خورې، بس سټاپ مې کړه نه خورم. او شا به حرامه ګټه وې، اډو ګټه مې نه، زه به حلاله ګټم، مال او پکې خدای پاک برکت یې کړي. وایي ته خو ډېر لوی سړی وې، زه ډېر سړی نه یم. دا په سړي کې. او بل یو لوی خطرناک جرم په سړي کې یا څه شی دی، هغه د نظر ګناه. دې ته دې مایل کوي، ګناه در باندې د نظر کوي. د دې مې یو راکوټې مثال در درکوم نو بس کوم. یو سړی یو مرید د یو پیر سره بیعت وکړ. نو د هغه پیر صاحب لنګر به چلېده او دا مریدان به په کوټو کې پراتو. نو هغه زمانه کې خو دا وینځې غلامانو، دې وینځو غلامانو به دا لنګر تقسیمه. نو یو وینځه وه، هغې لنګر تقسیمو، د دې مرید په سترګې ور برابر شي. او وینځه ډولۍ وه، خو دومره هم نه وه، خو بس د دې پې عاشق شو. نو مرید صاحب لګیا دی، ذکر هم کوي، خو اوس په دې تمه دی چې دا وینځه به کله مازدیګر ماښام ډوډۍ راوړي او غرمه به کله راوړي. اوس دا وینځې په تاک کې ناستې غري، ذکر واسکار پاتې شو. پیر صاحب ته پته ولګېده، ډېر هوښیار پیر صاحب وایي چې دا مرید خو راغلی و چې دی به څه زده کړي او دی به پاک شي او ړه به یې صفا شي. منځ کې هغه خو په بل غم کې ګرفتار شو، ذکر تسبیح پاتې شو، د وینځې په تماشه کې دی چې دا به کله ډوډۍ راوړي چې زه ورته نیغ نیغ وګورم. وینځې یې راوغوښته او د دستونو جاړ داري وله ورکړه او یو دسمات یې په پلانکۍ ټټۍ کې کې او د یو ټیکري لوښي دې کې به دسمات یې کې. هغه وینځه وه چې ډوډۍ هغه د دستونو داري ورکړل، دستونه پې ولګېدل. نو چې دستونه سړي 10-12 دسته وشي نو دا سترګې یې ور پرېوځي او دا مخ دا غوښه چې پړ مې پړ شي. نو دې غریبې تر ماښامه پورې دستونه وکړل، نو لاړ وجود یې پرېوته. نو بیا وله ډوډۍ ورکړه، ورشه په دې مریدانو هغه مرید لم یوسه چې هغه څنګه هغه ډوډۍ یوړه، هغه مرید چې مرید ورته وکتل نو دې غریب باندې مچان هم بنګېدل، جامې هم ککړې وې، سترګې مر پروتې وې. نو چې لیکن اخوا کوي دا ډوډۍ بل چا یوسه. او وینځه چې راله، او پیر صاحب تپوس کوي هغه عاشق دې څه ووې؟ وی صاحب نن خو یې رانه نفرت وکړو او ډوډۍ اخوا کېده، راته هم نه کتل. زه وایي کار وشو که خیر انشاءالله. وی اواز کې ورته مرید یې راوست، وی دلته راشه. ځان سره یې بوته چې هغه وینځې کم دی او دسمات یې کړی او کم خانه کې ډک کړی و، هغې له یې بوته. وی ته ګورې په دې شي عاشق یې، دا خانه کې چې کوم شی پروت وی صاحب هغه څنګه؟ نو وی چې په وینځه کې دا شی پروت و نو ورته دې نیغ نیغ کتل، تسبیح دې غورځولی وې او شیش دې دی ته اغوښتی و او چې دا شی ته بار ووت نو نن دې ته نفرت وکړو، کرکه دې ته وکړه. خو دا شی ته ووت نو کرکه دې ته وکړو، نفرت دې ته وکړو، معلومېږي دا چې عشق د دې شي سره دی. وی صاحب زما رې په توبو د نفس مقابله به کوې. نفس به راته بعضې وخت کې یو انسان ډولي کې خشته به کي درته او تاله به توجه پیدا کوي چې دې ته ګوره. وی نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او نظر به بل طرف ته اړی. نبی علیہ السلام فإن لك الاولی، وی دا لومبې نظر دله معاف دی، خو هغه لومبې هم اختیاري نه ګورې، غیر اختیاري نظر. دا دویم نظر دی د جرم دی، د ګناه. نو د شیطان جاله نفس دی، د دې مقابله به کوي. ښه په څه به کې چې دې در باندې کم د ګناه کار کوي، بس هغې نه به ځان ساتې. مال سره به مینه کمې، خوراک به کم کې، حلال خوري به کې، بسیار خوري به هم نه کې، نظر د ګناه نه به ځان ساتې او ځان ته خوښي به نه کې، ځان ته بلوې نه وې، کبر به نه کې. دا ټول د نفس ګناهونه چې پتا باندې کوي. نو خدای دې د نفس او د شیطان نه په امن او امان کې وساتي. دعا کوي رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا بشیر جان وایي زما یو ګاونډي دی او د هغه زوی بیمار دی، پېښور کې دی، دعا ورته وکړي چې رب العالمین ورته شفا ورکړي. څومره مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي، چې څومره قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي. زموږ د سیدو پندې کې د مشتاق دی والده وفات شوې وه، دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي. او فیض الحق حاجي صاحب هم پرون وفات شو، هغه ته هم دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، خدای د ګناه نه وساتي. الله زموږ د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي او د نفس او د شیطان د تابعدارۍ نه په امن او امان کې وساتي. الله چې څوک مریضان دي په دې مجلس کې په پورو ټولو شفا ورکړي، څوک ضرورتمند دي خدای ضرورتونو او حاجتونه پوره کړي، څوک کاروبار کوي خدای په کاروبارونو کې او په روزګار کې او په نوکرو کې د دې ټولو برکت پیدا کړي. خدای مونږ او زمونږ بچي د لوفرو د جن نه وساتي او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد